او آخر کې ګوره زه د دې حالاتو متعلق یو څو خبرې کوم. مرګ هیڅ پته نه لګي، د ټارګټ هیڅ پته نه لګي. موږ ته په واټس اپ باندې دمکې میلاو دي، موږ هغه دمکې سکرین کړي دي او د هغې مو سکین کړي مو دي او د هغې مو کاپي سره د درخواست د ورمړو تاڼې ته لیږلې ده، هغه مخکې لیږلې ده. سی ټي ډي تاڼې ته مو لیږلې ده، کیدای شي هغوی مخکې لیږلي یا کیدای شي نه یې لیږلي، ځکه چې زموږ څه حیثیت دی؟ حیثیت نشته. حیثیت خو هله دی چې زه خپل درخواست سره 2 لکه روپۍ ورکړم، بیا به زما درخواست به بیا په هوا شي. او ما ته همداسې هم دمکې میلاو دي او ما ته سرکار هم راکړي دي دمکیانې چې ګوره تا ته خطره ده. مایي ما ته لیګل لیټر راوړی دی چې تا پسې خلک لګیا دي او سخته سنګینه خطره دی ده، که 10 ټوپک وي 20 ګرځوه او که 20 وي 40 ګرځوه. یو طرف ته ما ته سرکار د دمکو اطلاع راکوي، یو طرف ته ما ته دشمن دمکې راکوي، بل طرف ته ما ته سازشونه بې نقاب کیږي، خلک یې بې نقاب کوي، دا سازش روان دی، دا سازش روان دی. بل طرف ته زما حکمران طبقه د دهشتګردو ملګرې ده، ما ورته بې وسلې کوي. کوم ځای باندې چې زما ګاډی ورشي پولیس ترې راتاو شي، چې تاسو ته چا اجازت درکړی دی چې تاسو د اسلحه ګرځوئ؟ نو زه چې کوم افسر له اجازت له ورغلی یم، ما له هغه اجازت نه دی راکړی، زه یې غولولی یم. زه عتیقشاه ایس پي له ورغلی وم چې د اپریشن ایس پي و که چی شی و، ډېر خوږ سړی و، ډېرې قدرمنې خبرې کړي، خو دوکه کړی یم. ما له نه لایسنس جاري کړی دی، دی د قرآن و قسم وخوري که د زما په لایسنس قدرې دستخط کړي. زه ډي سي له ورغلی یم چې هغه خالد نامه وه، فوج نه ریټایر و، هغه ته ما خپل فریاد و جړا کړې ده. او ما ورته وویل چې مسلمان خو ښکاري وایي نه، چې زه صحیح مسلمان یم، ته راته غونتې څنګه وایي؟ او بیا وروسته یې دغسې کارونه وکړل چې غونتې ټکي باندې هم زه ښیمانوم چې غونتې هم نه یې د سره، هغه هم ما له اجازت رانه کړ. اوسني ډي سي له به هم زه ورځم، ورتلی هم نه شم، د یارې نه په لار کې یارېږم. یو طرف ته درته وایي چې وجني دی، یو طرف ته تریډس میلاویږي، یو طرف نه دشمن راپسې دی، یو طرف نه تمام محنتونه شروع دي، هم مذهبي پرټې او هم غیر مذهبي، هر قسم خلک چې دا حق وینا بند شي. د پښتنو دشمن زموږ دشمن دی، د قرآن دشمن زموږ دشمن دی، د صریحو آیاتونو دشمن زموږ دشمن دی. بل طرف ته سرکار دا کوشش کوي چې موږ بې وسلي کړي، موږ ته پارمټ نه جاري کوي، موږ ته لایسنس نه جاري کوي، موږ له اجازت نامه نه جاري کوي. نو چې ته ما بې وسلې کې خو بیا خو مرګ آسان ګران نه دی. نو دا خبرې که چا کم ملګرو وس رسي، ما درته د منافقت ملګرتې مه کوئ. مالداره سړی چې ما ته ووایي چې جي که څه خدمت وي خفه به یې کړم، ولې تا ته پته نه لګي چې څه خدمت دی؟ ته خرې ولې ته نه پوهېږې؟ ته وړه نه خورې؟ تا ته دا پته نه لګي چې زه ولې دا کوم څه؟ دا قرآن کریم خدمت چې زه کوم دا همداسې کېږي. نو یاد وساتئ چې د چا اپروچ وي هغه د خپل اپروچ، چې د چا پیسه وي هغه د خپله پیسه، د چا چې کم زور وي هغه د استعمال کړي، او کم چې غریبانان ملګري دي هغه د تن من دن سره ودرېږي، دعا دې هم کوي او غیرت دې هم کوي، تش جړاګانې دې نه کوي. او په آخر کې تاسو ته یوه بله خبره کوم چې موږ ته حالات معلوم هم دي او خراب هم دي، تاسو یې ګورئ. نو که چېرې څوک رښتیا زموږ ملګري وي او دا قرآن موږ سره اورېدل غواړي، نو 2 خبرې دي، یو زما کپرۍ ده، یو ستا انا ده. یو ستا انا ده، یو زما کپرۍ ده. یا به ته خپله انا ماتوې یا به زما دا کپرۍ ماتېږي. خبره پوه شوې؟ ستا انا دا ده چې ته زما ځای له راځې نو زما ملګري ولاړ دي ستا تلاشي بالي، او که ته وایي چې نه زما څنګه تلاشي، زه خو رسوا نه راځم، نو دا ته بیا زما کپرۍ ماتوې. ته چې خپله انا نه ماتوې که نه، نو بس زما کپرۍ ماتول غواړي. نو مهرباني وکړه چې خپله انا نه ماتوې، زما کپرۍ په شا ماته نه کړي. قسمت سره دي مرګونه، خو تدبیر دی. ګوره موږ د تقدیر قایل نه یو. تاسو ته موږ ویلي دي چې تقدیر په نامه ملایان څه وایي، دا دروغ وایي. خدای دا لیکلي دي، ده ته به یې مرګ لیکلی او دا یې د ده د لاسه لیکلی و چې الله د ده د لاسه لیکلی و بیا ما پې ولې وهي؟ الله داسې کوي؟ ده ته به یې زنا لیکلې وه، ده ته یې قطع، یاره دا خو هر څه لیکلي شوي دي، هر څه چې لیکلي شوي دي بیا ما جهنم ته ولې اچوي؟ یو د الله علم دی او یو تقدیر دی. تقدیر په نامه چې څه دي دا دروغ مولیانو ویلي دي. دا یې دې دپاره ویلي دي چې خلق محنت پرېږدي چې وایي چې هر څه لیکلي شوي دي، محنت څه لګوي؟ هېڅ شی نه دي لیکلي شوي. یاد ساته، ستا عمل ته اختیارمند دی، که جنت ګټې هم ګټلی شي، که جهنم ګټې هم ګټلی شي، که غیرت کوې هم کولی شي، که بې غیرتي کوې. خدای پاک تا ته هېڅ لیکلي او هغه ته پته ده چې ته کم نمونه شی یې، هغه علم د الله ځان لري. نو وروره که ته انا ماتوې، نو انا دې نه، نو که زما د قرآن ملګرتیا دې خوښوي، نو چې زما ځای له راځې، که کم ولاړ سړی و هغه پېژندلې او هغه پرېښوې، شکریه یې ادا کړه، ښه خبره ده. او که هغه ونه پېژندلې یا بد اخلاقه و یا ته ورته کم عقل وایې،
واغستا تلاشي اغستا او ته پې خفه کېږي نو ته چې پې خفه کېږي نو ته زما کپړی په چا ماتول غواړې ستا په جامه کې به سبا ماله بل څوک راغلی نو مهرباني وکړئ زموږ د ملاقات دروازې هم خلاصې دي د راتلو دروازې هم خلاصې دي ګینې ملګرو وي چې ملاقاتونه به بند کړو دا به بند کړو وروره قرآن نشو بندولی د قرآن ملګرو سره ملاقات نشو بندولی تحریک به هم چلوو خپله خبره به هم کوو حق به هم وایو یو بل باندې به ودرېږو هم خوښه مو دا که دوه کسان پکې نشي دې خلکو دې قوم له به ته څه کړي تمه 200 کسان 300 کسان ناست دي 5 کسان دې قوم نه به ته څه کړي تمه شیعګان مو لیدلي دي چې ذاکر ورته اواز وکړي چې خلک شلیږي چې ناره حیدري ووایي تا یا علي چغه اورېدلې ده هلکه وایه ورې خیر دی هغه ایمان هغوی د غیرت خو دې زده کړه که ایمان نه وي غیرت دې زده کړه ته چې اواز نشي کولی او کلک نشي ویلی نو ته به دننه پته خو لګي که د سړي دقه ژبې نه پته لګي چې ته دننه څه شی نو وروره که ستاسو خوښه وي چې دا اواز دې جاري وي او دا حق دې موږ وایو په یو بل به ودرېږو کلک به ودرېږو کلکه خبره به کوو او چې راځې تلاشي دې کېږي که خپل سړی و که څوک یې پرېښو هغه دې دا نه وایي چې دا یې غټ وګڼلو که څوک یې تلاشي که هغه دې دا نه وایي چې زه یې سپک وګڼلم که ته خپله انا نه ماتوې دا کپری بیا ماتوې نو لہذا مهرباني وکړئ انا د ماتولو شی دی دا به ماتوو مسلمانانو دا وخت ګوره ډېر سخت وخت دی چې په دې خبره پوه وي داسې وړوکی وخت نه دی موږ ته ډېر معلومات شته دي بعضې معلومات موږ ویلی نه شو ځکه چې هسې هم موږ په نشانه باندې یو چې نور حق وایو نور هم خرابېږي ځنه ویلی نه شو نو مهرباني وکړئ چې د چا کم ځای کې وسره سي د چا افسرانو کې وسره سي د چا په وکیلانو کې وسره سي د چا د پیسو وسره سي د چا د زور او د اپروچ وسره سي هر سړی د خپل کار خپله منډه ووهي چې موږ خپل کم دنیوي اعتبار سره تدبیرونه دي او ځان سیف کول دي هغه سیف کړو او بل چې ملګري راځي د اول نه مهرباني به وکړئ اول به مخکې صفونو کې کښېنئ شاته به څوک نه کښېنئ تاسو شاته ځای ډک کړئ بیا چې کله رستو سړی راشي یا مخکې راځي نو په هغه زموږ شک راځي چې دا سړی مخکې ځان ولې راوړي نو هسې نه چې سبا ورځې موږ یو سړی په چادر کې پټ وي قدرمن وي عزتمن وي او زه ورته وایم چې ورور دې ځای نه مخکې راتېر نه شي دا ستاسو د لاسه نو ته چې اول راشي دلته به کښېني چې دویم ورپسې راشي ورسره خوا کې به کښېني وته به نه پرېږدي څه شی کم سړی چې اول راشي هغه به بالکل دې محراب کې زما پوزه کې به کښېني چې لہذا د اول کم خلک راځي چې کم چاڼ شوي دي په ګڼه کوي نه دي راغلي پوره سوچه ملګري دي چې دا قریبي علاقه بالکل دوی نه ډکه وي چې سړی پکې نشي راننوتی او که تاسو دغه خویونه وي لکه د دیمو نو وروره تاسو به ګپ لګوئ موږ به په چا خراب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین